په لاهور کې نن له سهاره وخت ناوخته باران وي. اوس هم ګڼ باران دی، هوا ده او د هوا پیژندنې د ادارې تر مخه سبا به هم په لاهور کې د بارانه امکان شته. دا په داسې وخت کې ده چې نن هم د اتلانو اتلولۍ کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه هم د بارانه له امله نه ده سوې او سبا هم د هوا پیژندنې د ادارې تر مخه چې ډیر امکان داسې شته چې په لاهور کې به باران وي. خو که باران ونسي نو سبا به افغانستان خپله درېیمه لوبه د استرالیا پر ضد لوبوي. له دې سره که موږ د پرونۍ لوبې خبره وکړو نه په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو پاکستاني لوبغاړو د افغانستان ملي لوبډلې ته مبارکۍ ورکړې دي او د هغوی پرونۍ لوبه یې ستایلې ده. که په لاهور کې څومره چې هم موږ له افغان مینوالو سره خبرې سوې دي، هغوی هیلهمند دي چې که سبا لوبه باران خرابه نه کړي یا باران ونه وریږي نو دوی هیلهمند دي چې د انګلینډ په څیر به استرالیا ته هم د دوی ملي لوبډله ماتې ورکوي.